یو څوک باید وي چې د هر څه په اړه داسې ورسره وغږېږي لکه له خپل ځان سره چې غږېږي. عشق دا نه دی چې داسې څوک پیدا کړي چې ژوند ورسره وکړي. عشق دا بللی شي چې داسې څوک پیدا کړي چې بې له هغه ژوند ونه شي کړی. ښې دویم زړه بللی شي، ځینو ځایونو ته ستا له پرېکړې پرته په خپله وردرومي. د مین څنګ د شاهۍ لپاره تر ټولو امن ځای وي. واده د دوو تنو ترمنځ هغه تړون بللی شي چې په ګرده نړۍ کې اعتبار وړ وي. چې خپل ځان لري نیسمن نه دی. ویل یې ژړا سترګې پاکوي، ویل مې د بېکسۍ ژړا سترګې ړندوي. د چا زړه مه ټپي کوه، د زړه ټپ ډېر ژور وي، بیا نه رغېږي او نه به یې ایسته اچولی شي. څه وړ مړ شو، هغو خبرو یې ساه وربنده کړه چې زړه یې غوښتلې خو ژبه یې پرې ونه ګرځېده. کب اوبو ته وویل ته چې نه یې مرم. اوبو غوښتل معلوم یې کړي چې کب سم وایي که چپ. ویې ویل فکر به پرې وکړم. اوبه ولاړې ژر بیرته راغلې، کتل یې چې کب بړ دی. نو کله هم د چاشکه د خپل نشتون ازموینه مه اخله. له داسې زړه چې کله هم د چا په یاد کې نه وي تپېدلی درزېدلی ویره پکار ده. بې دلیله خندل و ژړل د یوې ښځې د مینتابه لومړنۍ نښه بللی شي. اوښکې د مینو د زړونو هغه خبرې دي چې خوله یې نشي کړای. کله چې یوه ښځه درته غږېدله سترګو ته یې غوږ ونیسه. د ښځې ښکلا په کالیو کې نه ده، په سترګو کې ده، ځکه د سترګو لار نیغه زړه ته تللې وي. د زړه ځینې خبرې ځکه په خوله نه راځي چې وینګ ته یې لا توري نه دي رغېدلی. د سړیو خولې خبرې وایي، د ښځو سترګې. په هیڅ چا باندې نیاو نشي حمیده چې د ترکو سترګو مړ کړ خون یې توی لاړ. د حمید بابا بیت دی. سترګې ډېرې جګې دي، څوک چې ترې لوېدلي بیا چا نه دي لیدلی. د داسې چا په زړه کې د مینې ګل مه کره چې نه یې شي اوبه کولی. که له خپل ځان سره دې سوله وکړه، له هیڅ چا سره به جګړه ونه کړې. د یوازیتوب ستر سمندر د مینې په یوه څاڅکي ډکېږي. زړه هغه څه ویني چې سترګې نشي لیدلی. ژوند